صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورة الأنفال. سورة الأنفال دا مدنی سورت دی، مخی مکی سورتونو. پا دی سورت کی اللہ عزوجل دا جہاد او دا قتال حکم ورکڑے دی چی تاسو قتال او جہادو کی دا اللہ پلا رکھی چی کم دا جہاد شرطونا او قوانین دی. بے اللہ عزوجل پا دی صورت کی آداب قوانین بیانی دا قتال او دا جہاد، ذکر چی جہاد بغیر دا آداب و دا قوانین نوشی دا یو نفرت خوریگی پا خلقو کی، نو دا قوانین بزدکے دا دی قوانین مطابق بے دا دی صورت نزول شان نزول چوتوی سبب نزول کلچ دا بدر غزاوش و جنگ او مسلمانانو تا صحابہ کرامو تا دا اللہ غیبی مدد خکارشو او فتح اللہ ورکا او دا قریشو لوی مشران پا دی جنگ کی وجل شو او یا کسان پا دی کمڑ شو مردار شو او یا کسان دا قیدیان شو او باقی نور طول مکی تا و تختیدن. نو دا دی قیدیان و دا دی تختیدون کنو چی سمرا اصلی پاتی شوی وی وصلی و غیر سامانونا، نو دا پا غنیمت کی پاتی شو مسلمانانو تا. نو سم مسلمانان دسیو چی غیر راجم شو دا ملون راجم کول غنیمتون راجم کول، او سم مسلمانان دسیو چی دی پا دی مشرکانو پسی ورپسی شو اغی پا مندکڑیو، او سم مسلمانان دسیو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حفاظتی کو اغی تا ولاړو چی سوک دشمن پا دباندی حمله ونکی. نشپی پا وقت کی چکر طول راجم شو، نو دا دی غنیمتونو پا بارکی دا صحابہ کرامو پا مینس کی خبری وشوی، او دا دی تفصیل خود سیرت پا درسونو کی تاسو مونگ سرویلی دی چکم دا بدر غزا چی واقعی که مونگ تفصیل بیان کرده دی. نو مختصر اغی تا اشاره کو کله چې د دې خبرې اترې وشوې دې باره کې چا ویل دا زمونږ حق دی، مونږ پیغمبر دفاع ته ولاړو، چا ویل دشمن خو مونږ په مخه کړی او چا ویل چې دا خو راټول کړي مونږ نه دي، نو په کار ده چې دا مونږ واخلو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د الله دا آیتونه نازل شو، صورت نازل شو چې ګوره دا د الله په حکم باندې به دا تقسیموئ، په دې کې به د ځان نه تصرف نه کوئ، او نفل اغا زیتی مال تا ویلی شی، نفل زیتی مال تا. او بل دا خبر ذہن سازی بکی وکڑا اللہ دا صحابہ کرامو چی کورا دا جہاد چی دے دا دید پارا ندے چی خلق پکی مالون راجم کیو غنیمتون پکی وگٹی، صرف دا دید پارا ندے بلکہ دا خود جنت دا حاصل ولو دا پارا دے، دا اللہ کلمہ اوچتا ولو دا پارا، او دا غنیمتون او دا شینا دا خو پکیسی زیتی ملاویگی تاسو تا. نو دا خبری اللہ پا دے آیتون کی کئی بے دا غنیمت تقسیم اللہ بیان کرے دے چی پا کم طریقہ بانے بے تقسیمے طول خبری اللہ ذکر کرے دی. اللہ عزوجل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال دیتا پوس کئیستانا پا بارا دا مال غنیمت کی، دا مال غنیمت قل الانفال وتوی و اختیار دا غنیمت دا مالونو للہ دا اللہ دے والرسول و دا رسول لردے فاتقوا اللہ نویرگ دا اللہ نا واصلحوا ذات بینکم او اتفاق راولی پخپل منس کے واطیعوا اللہ ورسولہ تابداری کوئی دا اللہ و دا رسول داغا ان کنتم مؤمنین کچر دتاسو مؤمنان. اوز دا مؤمنان صفتون اللہ راولی چی دا صحابہ کرامو صفتون دی دا مؤمنان چی دا پا مومن کی بدا صفتون اینا صرف غنیمتون نو صرف مالون نو شغیب اس بدان خطی مومن چاہتا وی انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذین اغکسان دی اذا ذکر اللہ کلچیات کرشدیتا اللہ وجلت قلوبهم نزرون ویریگی دا اللہ دا وجن دا غیجرون ویریگی دیتا وی چا اللہ تکل رایات کی دانش ٹوپون جوڑ کی ٹوپون وال نشتا دے بلکہ دا اللہ یا دولو سر دا غیجرون نورم سکیگی پا خشوع کی راجی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کلچی رستلیشی پا دیبانی آیتون دا اللہ زادتهم ایمانا نزیتی دی لرا ایمان وعلى ربهم يتوکلون او پخبل ربان دی دیزان سپاری
الذين يقيمون الصلاة اکسان چې پابندي کوي د مانځه ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې موږ ورکړې دي دیتا نو دی خرج کوي په لار د الله کې اولئک هم المؤمنون حقا الله وی دغه کسان دي مؤمنان دي پرشتنی سره رشتنی مؤمنان دي په حق سره یقینا هم دي مؤمنان دي لهم درجات عند ربهم لدي لپاره درجې دي په نزد رب دوی ومغفرة او بخنه ده ورزق کریم او رزق ده عزتمن چې الله به جنت تبوزي كما اخرجك ربك من بيتك اوس دي آیتونو کې الله د بدر غزا ته اشاره کوي دا غي سره متعلق دي کله چې صحابه کرام وتل د ابو سفیان د قافلې دی نیولو لپاره نو د مکه مشرکان د دین خبر شو نو زر کسان د ځان سره راوغستو د بدر میدان ته ورسېدل د لپاره چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي مسلمانان څومره 314 کسان دا کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبر را ورسېد چې جنگ کیدونکې دی نو دوی چې جنگ پکار دی صحابه کرام ویل چې موږ د جنگ په نیت خو نه راوتی دی خو د قافلې نیولو په نیت باندې راوتی او کسانم نشته دی ځکه چې هغه کم چې هغه تکړه کسان واخو په مدینه کې پاتې د جنگ په نیت خو موږ نه راوتی نو ډیرو کسانو دا نه غوښتل چې جنگ وشي لیکن الله غوښتل چې جنگ وشي الله غوښتل چې د مشرکانو د مشران دا په دې ځای کې مردار شي سرونه کېدي دلته او دغه څه الله وکړو کم شي چې ته غواړې غني کی کم چې الله غواړي هغه کی د الله په دې کې ډېر حکمتونه دي كما اخرجك ربك من بيتك بالحق لك څنګه چې راويست تعالی رب ستا د کور ستانه په حق سره وان فريقا او یقینا يوړل من المؤمنين د مؤمنانو لکارهون خامخا خفو طبیعت دغه په دې باندې سو خفو دا کار نه کو دې د یری د وجه نه د صحابه کرام چې دې یریدل یبه کې بوزدلی و نه دی ویل چې موږ د جنگ په نیت نیو راوتی اصلي هم نشته دی د جنگ سامان هم نشته او خلک هم موږ سره نشته دی نو په کار ده چې موږ جنگ وکړو خو چې موږ سره اسلحه کسان را سره صحابه کرام چې بوزدل خلک نو یجادلونک دی بحث کوي تاسو فی الحق په حق بعد ما تبین ورست داغینه چې خخکار شوی وو کانما یساقون الی الموت گویا چې دی بوتل شي مرتا وهم ينظرون او دی وتګوري بعد ما تبین د دین معلومه شو چې کله مشرکانو وصله راغسته ده او مسلمانانو پسې را روان دي نو دا خبره څه ده دا خبره ښکاره ده کنه چې دلته به جنگ کی لکه چې دوی د مکې نه راووتل او اسلحه ورسره ده مسلمانانو پسې رال خو دا خبره ښکاره شوه چې اوس به جنگ کیږي نو جنگ یقیني دی وهم ينظرون او دوی ورته کتل وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ او کله چې وعده وکړه الله تاسو سره وعده وکړه یو د دواړو ډلو نه دا اوس بلې نام الله ذکر کوي یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی چې الله به موږ ته د مشرکانو یا د ابو سفیان یو قافله راکوي او صحابه کرامو ته دا خوب بیان کړی په دې باندې خوشحاله شوی مو خو تعین ورته الله نه وکړی چې کومه ډله ده احدى الطائفتین یو په دې دوه ډلو کې یو ډله د مشرکانو د مکې او بل ډله د ابو سفیان چې هغه قافله روانه کړې وه د مالونو سره مسلمانانو خو غوښتل دا چې د ابو سفیان د قافله ونیسي د دې لپاره راووتي ځکه دې سره مالونه تجارتي قافله وه نو دوی ویل چې موږ به دا ونیسو دا مالونه به ترې واخلو لیکن الله دا نه غوښته الله غوښته چې د کافرانو جرړې ختمې شي نو په جهاد کې صرف دا مقصد نه چې د غنیمتونه واخلي د کافرانو جرړې به کې وباسي او الله دقسې کولم انها لکم یقینا چې دا څه ده چې دا ډله ستاسو دپاره شي یعیدکم الله کله چې ستاسو الله وعده وکړه احدى الطائفتین یو د دواړو ډلو نه انها لکم دا چې دا به ستاسو وي وتودون او خول تاسو ان غیر ذات الشوکة تكون لکم چې بې وسلې ډلې دي ستاسو دپاره دا بې وسلې ډله چې کومه دا د چا ډله وه د ابو سفیان ډله وه او دوی سره مالونه او تجارتي قافله وه تاسو دا غوښتل
تكون لكم چې دا د شي ستاسو لپاره. ويريد الله او غخت الله ان يحق الحق بكلماته چې ثابت کی حق لرا په وعدو خپل سره. ويقطع دابر الكافرين او پری کی جړلې د کافرانو. ليحق الحق د دې لپاره چې غالب کی الله حق لرا. ويبطل الباطل او ختم کی باطل لرا. ولو كره المجرمون او اگر کبدی غنی مجرمان خلق الله ثابتې خپل کلمې او مضبوطی خپل دین او هغه خلق تباہ و برباد کوي چې څوک الله دین نه مني د الله دشمنان دي. اذ تستغيثون ربكم کله چې تاسو فریاد کوو تاسو خپل رب ته. فاستجاب لكم نو قبول ک الله دعا تاسو دعای قبول کړه. د بل انعام په صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې دی د الله د دعاګانې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو داغه دعا الله قبول کړه. صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی. هغه وایي ما ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې د غزوه بدر په دغه ورځ باندې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید چې دې دعا کوله. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید چې مشرکان هو زر کسان دي دا ډېر زیات دي او صحابه کرام سره پاسه 300 کسان دا به څنګه مقابله کوي. وی الله طرف ته متوجه شو او الله نه دا دعاګانې وکړي چې اے ربا تا چې کوم وعده کړی د ما سره غنن پوره کا. تا چې کوم وعده کړی د ما سره هغه را سره نن پوره کا. اے الله کته د مسلمانانو دا ډله هلاک کی دا یو څو مسلمانان دي نور خو نشته کنه یو څو کسان دي نو به وستا په ځمکه باندې ستا عبادت څوک کوي او ډیر عاجزۍ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او دومره عاجزي وکړه. ابوبکر رضی الله عنه وایي دا صادر ته پریوتو. عمر رضی الله عنه وایي صادر ته پریوتو. بیا ابوبکر رضی الله عنه ورغی او دا صادر واپس په د پاسه ورواچو او ته اے د الله پیغمبر بس کا دا بس دی الله به تاسو سره ضرور خپل وعده پوره کوي. نو الله د زر ملائکه وعده وکړ په دغه وخت کې نو دا آیات الله نازل کو. دې ته الله اشاره کوي اذ تستغيثون ربكم کله چې تاسو مدد طلب کوو پریادم کوو رب خپلتا. فاستجاب لكم نو قبول ک الله دعا تاسو. انی ممدکم یقینا امدادکم زتاسو سرا ب1000 من الملائکه مردفین فزرتنا د ملائکو یو بل پسرات لن کی وی دا برازی تاسو مدد وکي. مشرکان زر کسان دي تاسو مخه پکې غمجن کېږئ زر کسب ز ملائکه راولېږم. وما جعله الله او نه دې ګرځولې الله دا ملائکه را لېږل الا بشرا مگر زیره ده. ولتطمئن به قلوبكم او د دې لپاره چې مضبوط شي په دې سره زړونه ستاسو. ومن نصر او نه دې مدد الا من عند الله مگر د الله د طرف نه ده. ان الله عزيز حكيم یقینا الله زور ور دی او د حکمتونو والا دی. مدد چې کوم د الله د طرف ناراضي دا حق مددي چې الله یې را لېږي. د کافرو بس زور او دغه بس مددي او دغه بس لخکري. اذ يغشيكم النعاس امنه منه وصلى بالانعام بیانې دا بل انعام الله پتا سو باندې وکړه چې الله د جنگ نیوش په مخ کې په مسلمانانو باندې جوړ خوب راوست. په دې سره هغه ته سکون ملاو شو او الله د دې زړونو نه د دشمنانو د یې ختم کړه. نو بیا د بعض مفسرین وایي چې دا خوب چې د جنگ په میدان کې راغلی و دا یو بل انعام مسلمانانو باندې شوی. بیا الله په دې وخت کې باران هم راولېږه. باران وشو نو دا ځمکه چې وه داسې شګلنه غونده کې علاقه وه. ما تاسو ته پوره تفصیل بیان کړی چې مسلمانان کوم طرف ته و دا علاقه داسې شګلنه وه چې خپل به پکې کېغوسته نو سړی به پکې راخوېدو او د کوم چې د مشرکانو طرف و د هغې دا خاوره چې دا خټه دا مضبوطه وه. نو صحابه کرام په دې ورخطا وو چې دا علاقه خو داسې ده چې د جنگ مناسب نه ده. نو الله باران وکړ دا ځمکې هم کلکه کېنوله او مضبوطه یې کړه. او بل دا دی چې د دې د زړونو نه هغه وسوسې مو وتې د شیطان چې کوم وسوسې دې ته اچولې چې په دې ځمکه کې به څنګه جنګ وکړو. او سړی چې کله داسې شکي که نه په جنګ کې بیا صحیح جنګ نشي کولی د دې وجې نه بیا صحیح جنګ نشي کولی.
الله وایي چې تاسو دغه وخت ځان ته رایاد کړئ چې کله تاسو خوب د باندې راغی او ځمکه مې تاسو ته مضبوطه کړه، باران مې وکړه. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، او کله چې پټ کړئ تاسو لره په خوب سره، امنة دا امنو د الله د طرف نه. وینزل علیکم من السماء ماء، او دا راولېږل موږ په تاسو باندې د اسمان نه اوبه، لیطهرکم به، د دې لپاره چې پاک کي تاسو په هغې سره، ویذهب عنکم رجز الشیطان، او دې لپاره چې بوزي تاسو نه پلیتي، یعنی وسوسه شیطانانو او وسوسې دې سره الله ختم کړي. وليربط على قلوبكم، او د دې لپاره چې مضبوطوالی راولي الله په زړونو ستاسو باندې، ويثبت به الاقدام، او د دې لپاره چې کلک کي په دې سره قدمونه ستاسو. اذ یوحي ربک الى الملائکه، کله چې وحی وکړه رب ستا ملائکو ته، انی معکم، یقینا زه یم تاسو سره، فثبتوا الذین آمنوا، نو مضبوط کئ هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. په دې آیات کې الله بل انعام ته اشاره کوي چې کله مسلمانان د دې لپاره چې مسلمانان څه شي د الله شکر وباسي، کنه شکر ادا کړي، او دا په هغه وخت کې الله ملائکو ته ویل چې زه تاسو سره یم، تاسو د مسلمانانو قدمونه مضبوطوي، قدمونه مضبوطولو کوشش وکوي، او د هغې د زړونو نه چې کوم وسوسې دي دا به ترې وباسئ، او د هغې سره به ملګرتوب کوئ، او د کافرو په زړونو کې به الله وایي زه رعب اچوم. او الله مؤمنانو ته حکم وکړه چې بس کافر ووایي په هر اندام باندې، د دې لپاره چې دی ودردېږي. نو دا آیت ښکاره دلیل دی په دې خبره باندې چې بدر کې د صحابه کرامو سره ملائک اوږه په اوږه باندې ولاړو، اوږه په اوږه جنګ یې کړی دی. اذ یوحي ربک، کله چې وحی وکړه رب ستا ملائکو ته، بېشکه زه تاسو سره یم، مضبوط کړي هغه کسان چې ایمان یې راوړی. سألقي فی قلوب الذین کفروا، زر دی چې وابچوم په زړونو د کافرانو کې، الرعب یېرې لره. فضربوا فوق الاعناق، ووی دا کافر د پاسه د څټونو نه، وضربوا منهم كل بنان، او ووی د کافر لره په هر بند باندې، هر بند د ګوتو داسې ووی. ذلك بانهم، ولی دا په دې باندې پوله پټي باندې خو جنګ نه دی کنه، ځکه چې دی د الله او رسول نه مني، د الله دین نه مني، په دې وجه باندې جنګ. ذلك بانهم، دا په دې وجه باندې چې دیو شاق الله ورسوله، دی خلاف کړی دی د الله او د رسول دغه. ومن يشاقق الله ورسوله، او چا چې خلاف وکړه د الله او د رسول دغه، فإن الله شديد العقاب، یقینا الله ډېر سخت عذاب والا دی. ذلکم فذوقوا، دا خو دنیايي سزا ده، دا وسکئ ای د مکې مشرکانو او د هر وخت مشرکانو کافرو، دا وسکئ، دا خو صرف د دنیا سزا ده چې سټونه دله ووایي. وأن للكافرین، او بله سزا مشته دی الله وایي چې هغه په آخرت کې ده. او یقینا د کافرانو لپاره عذاب النار، خامخا عذاب دی د اور، عذاب د اور ته به الله بوزي په آخرت کې. یا ایها الذین آمنوا، د دې نه وصله مؤمنانو ته ادب بیانې صحابه کرامو ته چې څه جهاد بس متعلق دي، او په هر وخت کې دا فایده من احکام دي. اول دا دی چې کله تاسو د کافرو سره مخامخ شئ نو میدان به نه پرېږدئ، ځکه دا تیښته چې ده که نه چې د کافر سره مخامخ شو وتښتېدی، الله وایي بیا د الله غضب په سړي نازلېږي، الله به د باندې غضب وکړي او جهنم ته به هم ورسوي. ځکه یو کس چې دی هغه له بوزدلي نه ده پکار چې وی بوزدلی شي. که داسې وي چې مثلا هغه ځای کې دی کمزوری دی، یې په ده باندې خلک ډېر دي او دی مغلوبه کوي، ختموي، نو دی خیر د یو بلې ډلې ته لاړ شي، یا د انتظار وکړي، یا د کافر دوکه کولو لپاره واپس کیږي، نو دا کولی شي. اے د ایمان والاو، اذا لقیتم، کله چې تاسو اذا لقیتم الذین کفروا، کله چې تاسو ملاو شئ دغه کسانو سره چې کافران دي، زحفا د نږدې نه. اذا لقیتم الذین کفروا، کله چې دغه کسانو سره چې کافران دي تاسو ملاو شئ، زحفا په وخت د جنگ کولو کې، جنگ کولو وخت کې تاسو ملاو شئ ورسره.
فلا تولوهم الادبار نماړوي دی تشاګان خپلې ومن يولهم يومئذ دبره او چا چې واړوله په دغه ورځ باندې خپل شا الله په دې باندې غضب کوي خو مگر هغه څوک الا متحرفا لقتال مگر هغه څوک چې چل جوړونکي د پاره د جنگ او متحيزا الى فئه یدا دی چې یو ځای کېدونکی د خپل ډلې سره کدای نو به جایز دی کني به جایز نه دی فقد باء بغضب من الله نو یقینا د اختشو په غضب د الله ومأواه جهنم او زید پناهی د جهنم دی وبئس المصير او بد زید ورګرځېدو د جهنم چې دی بوله ورځي فلم تقتلوهم پس ندی وجلی تاسو دوی لرا ولكن الله قتلهم لیکن الله وجلی دی دوی لرا بدر کی مسلمانانو ته فتح ځکه نصیب شو چې الله د دې مدد وکړ په ملائکو سره د دې زړونه مضبوط کړ کافران ذلیل شو دغه په زړونو کې الله یې راواچلا او په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې مو کړې د خیمې نه چې کله راوته مسجد د عریش چې وته د عریش چې کوم چته جوړ کړو اوس په غزه باندې مسجد دی مسجد عریش وته وي دا د سی اوچت زیاده تاسو بدر ته تلیږئ د عریش مسجد کوم ځای کې دی کنه چت چې کوم ځای کې جوړ شوی دا اوچت دی او دلته د باغونه مو او دا د بدر د میدان چې دی د لاندې دی نو دا غزه نه ښکاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د غزه نه اډر چلو صحابه کرامو ته او سارنه به کوله د میدان نو په دغه وخت کې چې کله د خیمې نه را بهر شو نو یو موټه خاورې راواغست او د کافرانو طرف ته وشیندله او دا خاوره الله د هر کافر سترګو ته ورسوله هر کافر سترګو ته الله دا ورسول نو الله ویل چې ګوره تاسو دی دا رسول تاسو نه دی کړي دا رسول چا کړي دي ما کړي دي په خپل طاقت فلم تقتلوهم نو ندی وجلی تاسو دی لرا ولكن الله قتلهم لیکن الله وجلی دی دوی لرا وما رمیت اذ رمیت او تاوشتل ندی کړي تاوشتل ندی کړي د کافرانو نه تا ندی اشتلی اذ رمیت کله چې اشتل کول تا د خپل لاسنا د خپل موټینا ولكن الله رمى لیکن الله اشتل کړي دی دغه دا کار الله کړی دی وليبلي المؤمنين ذي فارچ امتحان وکي په مؤمنانو باندې منه د دینه بلاء سشي انعام خپل طرفنا انعام وکي الله حسنا خستا ان الله سميع عليم يقينا الله اوریدون کده پوهه ده ذالکم دا کار چې ده دا کار د څه وشو وان الله يقينا الله موهن كيد الكافرين الله کمزوري کون کې ده چل ولد کافرانو لرا الله به کمزوري کوي ان تستفتحوا کچر تاسو طلب د فتح کوي فقد جاءكم الفتح يقينا راغلي تاسو ته فتح صحابه کرام څه غوښتل فتح غوښته کنه الله وی ګوره دا دعا الله ستاسو قبول کړي ده الله ستاسو سره دعا قبول کړي ده بعضی روایتونه کې مرضی چې ابو جهل کله د جنگ میدان ته راوته نو دغه وخت کې خبري وکړي او دا دعاګانې کولې چې الله چې څوک خپل ولی پرې کون کې ده او د څه خبري راوړي چې هغه ستا بندگان نه پیژني نو نن ورځ ته هلاک کا نو الله د دعا واوري ده کنه دغه پوجي هلاک او تباہ برباد خپل ولی چا کټ کوله او دا د څه خبري چا راوړلې چې الله بندگان هغه ګډوډول خو دې راوړلې کنه نو الله دې هلاک او تباہ برباد کړ ان تستفتحوا کچر تاسو فتح غواړي فقد جاءكم الفتح يقينا راغلي د تاسو ته فتح وان تنتهوا او کچر تاسو منشي فهو خير لكم نو دا ډېر غوړی تاسو د پاره وان تعودوا نعود او تاسو واپس جنگ ته نو راو بګرځو مونږه مدد د مؤمنانو ته الله وذوي کبه جنگونه کوي به راګرځو د مؤمنانو مدد په هر وخت کې د الله طریقه ده ها د زنه د چې صرف دغه په هر وخت کې الله د حق ډلې سره دی او څوک چې د کافرو مقابله کوي الله به سره
دقسې مدد کوي لکه څنګه چې د دې سره کړی دی. وان تعودو دا د الله طریقه ده، که بیا راګرځئ بیا هم جنګ ته خوښئ راوګرځئ، مشکل نشته دی. نعود الله وایي زه هم راګرځم د مؤمنانو مدد کوم، خو چې کله په دې کې بوزدلي نه وي او چې بیا بوزدلی بیا ته الله خپل مدد هم اخلي. ولا تغني عنکم او هیڅ چرې به دفع نه کړي ستاسو نه فئتکم شیئا ډلې ستاسو هیڅ شی ولو کثرت اگر که ډېر وي، هیڅ ډله طاقت ستاسو چې کوم دی هغه ستاسو تاسو نشي بچ کولی د الله د عذاب نه. کوم چې د الله عذاب راځي نو هغه اسم په تاسو باندې راځي او دا په هر وخت کې راځي. ولن تغني عنكم او نشي دفع کولی ستاسو نه فئتکم شیئا ستاسو ډله هیڅ شی. حياكم الله شيخ، يا مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله، أهلا بكم شيخ، يا مرحبا يا مرحبا. كيف حالك؟ يا مرحبا، شرف مبارك. كيف حالكم؟ الله يقويكم ويحفظكم. واصل واصل الله يحفظك. واصل لا لا بتواصل. الله عز وجل دا خبره کوي ان تستفتحوا کچرته تاسو طلب کوي د فتح نو تاسو د فتح راغلی ده، او که تاسو واپس کیږئ او منع کیږي نو الله سوی دا به ستاسو لپاره خیر وي په هغې کې. او که بیا تاسو راګرځئ د مؤمنانو څه کوئ د هغې سره جنګونه کوئ، الله وایي موږ هم راګرځو. ولا تغني عنکم او هیڅ چېرې به دفع نه کړي ستاسو نه فئتکم شیئا ستاسو ډله هیڅ شی ولو کثرت او اگر که ډېره وان الله مع المؤمنین او یقینا الله تعالی ملګری دی د مؤمنانو، مدد کوي د مؤمنانو سره. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تابعداري وکئ د الله او د رسول ولا تولوا عنه او ما وړئ د هغې نه وانتم تسمعون او دا حال دا دی چې تاسو اورئ قرآن او سنت لره بیا هم تاسو اورئ د دې نه. ولا تکونوا او مه کېږئ تاسو کالذین قالوا سمعنا پشان دغه کسانو چې ویلي دي چې موږ اورو خبرې لره وهم لا يسمعون او حال دا دی چې دی نه اوري په زړونو سره، نو دا بیا ډېر بدترین انسان دی، بدترین انسان. ځکه الله وایي چې ان شر الدواب ډېر سخت په زنده سرو کې الله ته هغه څوک دي کافران دي، او بعضې مفسرین وایي چې دا د منافقانو یو صفت بیان شوی دی چې دا هم ډېر سخت بدترین خلق دی، الله ته مبغوث ترین خلق دی. ځکه چې یو ځل خبره کوي چې دا زه اورم او بیا هم نه اوري په هغې باندې عمل نه کوي، نو دا صفت د چا دی؟ د زناورو دی. الله وایي ګوره دی د عقل نه ولې کار نه اخلي. اولئک کالانعام بل هم اضل، دا کافر داسې دي لکه زناور بلکې د دین هم زیات، د دین هم ډېر سخت دي، او د الله ډېر سخت بدي شي دا کافران ډېر سختي بدي شي. ان شر الدواب یقینا ډېر بدتر د زنده سرونه عند الله پنزد الله الصم کاڼه دي البکم د حق نه چاړاګان دي ګونګیان دي الذين لا يعقلون هغه کسان چې عقل نه لري ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم او کچرته الله ته په دوی کې خیر طلب یعنی د حق وې خامخا اوریدلی به دوی یعنی هغه به پوهه کړي به په دې خبره باندې. علم الله یعنی په دې کې خیر نشته دی، په دې کې تکبر دی، په دې خلکو کې هیڅ خیر پکې نشته دی. نو الله وایي که بالفرض په دې کې خیر وې دا خبره به الله دې ته ور اورولي وي، ولیکن دې کې خیر نشته دی. ولو اسمعهم او که اورولي وي الله دې ته دا خبره لتولوا نو خامخا دوی به ګرځېدلي وي وهم معرضون او دوی به خامخا همیشه به دوی مخ اړوونکي وي. اوس الله بل قانون بیانوي، بل قانون ذکر د الله څه دی هغه الله بل قانون دلته دې ځای کې ذکر کوي. کله چې د الله او د رسول حکم راشي نو د هغې اطاعت وکوئ، چې ضروري حکم وي هغې ته څه وکوئ راشئ، او چې کوم مستحبات وغیرې نو هغه پرېږدئ د الله او د رسول خبرې ته غوږ ونیسئ.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اے ایمان والو قبول والے وکید اللہ دو حکم او دو رسول اذا دعاکم لما یحییکم کلچی اللہ تاسو راوبلی اغسطا چی جون دی کئی تاسو لرا واعلموا او پویشی ان اللہ یحول بین المرء وقلبه بیشک اللہ پردکیگی پمینز دا سڑی کی او پزرد اغا کی یو مطلب دا دے چې الله د انسان او د پزړه کې سکیږي حایل واقع کیږي د گمراهۍ او د پمنس کې څه واقع کیږي حایل واقع کیږي د دې سړي د زړه پمنس کې حایل واقع کیږي نو د دې سړي د ایمان او د پمنس کې حایل واقع شي د انسان ځکه الله خزلونه اړي راړي کنه وأنه إليه أو يقينا دا الله چه خاص الله تا تحشرون تاسوبا ورجمع كولا شيء واتقوا وصلى بالحكم كي چگورا کم معاشره کی چه تاسو اسی گئی تاسوبا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي نالا بس تاسو دا معاشره بچي او کدا نی بے با عمومی عذاب رازی پا نیکانو بدانو پا طولو باندی برازی واتقوا او ویرے گئی دا اللہ نا فتنة د دس فتنینا لا تصيبن الذين ظلموا چې نه برسیږي هغه کسانو ته چې ظلم کړی دی منکم خاصه ستاسو نه یوازې واعلموا وپوهشئ ان الله شدید العقاب بشک الله سخت عذاب والا دی واذکروا اذ انتم قلیل او یاد کئ کله چې وای تاسو لږ وای مستضعفون فی الارض کمزوری وی پزمگا کی کمزوری گرنل شوی پزمگا کی یعنی اخ وقت رایات کی چکل تاسو اسلام قبول که پا مکہ کی وی سمر کمزوری صحابہ کرام او استاسو دا سوچو چی دا خلق با منگا ختم کی نگورا پا آرام آرام سرما تاسو دیر کردی بے مدینی تلاڑی علتا بالله پناہ در کرا علتا تاسو مضبوط شوی بے تاسو پا کافرو باندی حملہ وکڑا بدر کی کافر مړ کړه دا غي مشرانم ختم کړه غنیمتونه مستاسو لپاره حلال کړه او تاسو می زور اور کړی د سخت حالات نمی هغه دا خوشالۍ تر واستي یعنی خوشالۍ نمی د لدرغه غنیمتونه تاسو واغسته نو هغه وخت الله وی تاسو رایات کوي مستضعفون فی الارض چې تاسو کمزوري وي پزماکه کې یعنی په مکه کې تاسو خپل حال ځان ته رایات کوي کنه تخافون یریدی تاسو ای یتخطفکم الناس دا چې و بتختی تاسو لره خلق فآواکم نو الله تاسو لزید درکو و ایدکم بنصره او مضبوط کی تاسو الله په خپل مدد سره ورزقکم من الطیبات او رزق درک الله تاسو لره د پاک شینونه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول دا اوس بل قانون الله بیانوي او مفسرین وی دا آیات د ابو لبابه ابن عبد المنذر بارک نازل شوی دی هغه يهودو ته خبره کړې و کنه په خبرې کې يهودو ته ویلو چې تاسو د قلاګانو نه راکوس شي نو دې دا تاسو هم کړو دې سر طرف ته اشاره کړې و ان چې ذبح حکیم نو به د ابو لبابه چې وی ما چې کله دسي د سلګو خو زیاده مقدم مکی خود ما ویل چې زه خویدم دا خبره مال کول نو پکار خیانت را نه وشو الله دې کې قانون بیانې چې ګوره خیانت نه بزان ساتي او ټول واړه غټ ګناهونه ټول په دې کې داخل دي فرایضو کې بس سستی نه کې د الله د حدودونو به تجاوز نه کې د مسلمانانو رازونه به خلکو ته نه ویلي د خیانت وي اے د ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله والرسول او د رسول سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په امانتونو خپلو کې وانتم تعلمون او دا دی چې تاسو پوهیږئ واعلموا او پوهیږئ انما اموالکم بشک مالونه ستاسو و اولادکم فتنه او اولادونه ستاسو امتحان دی ستاسو لپاره وان الله او بشکا یقینا د الله سره عنده اجر عظیم دا غسر اجر لوی دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو ان تتقوا الله کچرت تاسو ویری د الله نه یجعل لكم فرقانا ندرب کی تاسو لرا فرقان یعنی فتح تاسو له وسدر کی فتح بدر کی یو دار چې د الله نه یریږي
الله دې به غالب کوي په دشمن باندې. فرقان فتح به تاسو له درکړي، یې په رڼا باندې واچي په زړه کې. ویکفر عنکم سیئاتکم، او وبرجی ستاسو نه ګناهونه ستاسو. ویغفر لکم، او بخنه به وکړي تاسو ته. دا د تقوا فایدې دي که نه. الله سړي له رڼا ورکوي، هدایت ورکوي، او نصرت د انسان کوي الله. بله فایده څه ده؟ ګناهونه به نه الله ورجوي، الله به درنه راضي شي. والله ذو الفضل العظیم، او الله خاوند فضل دی لوی. وإذ يمكر بك الذين كفروا، او هغه وخت او رایات که هغه وخت کله چې چل جوړ کو ستا باره کې هغه کسانو چې کافران دي. څه چلې جوړ کو؟ لیثبتوک، د دې لپاره چې وتړي تا لره، او یقتلوک، او یې مړ کړي تا لره، او یخرجوک، او یې تا وباسي. دا بله واقعه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې کله هغې هجرت کوو مکې ته، دغه وخت بیانېږي. په مکه کې مشرکان ډېر سخت ویرېدل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مکه کې وو، ورځ په ورځ باندې به صحابه کرام ډېرېدل، او دوی ځان له یو پارلمنټ جوړ کړی و، دارالندوه چې ورته ویله. دارالندوه د دې تفصیل مونږ کړی و که سیرت کې. نو په دې ځای کې به دوی را جمع کېدل، مشورې به یې کولې. دغه چې دوی به را جمع کېده، مشورې به دوی به کولې دارالندوه کې. ابو البختري چې دی، ابو البختري ابن هشام، دې خلکو ته دا مشوره ورکړه. دوی وایي چې څه حل خو په کار دی که نه د دې سړي دپاره چې دا ورځ په ورځ ډېرېږي او دا خلک پیدا کېږي او زمونږ دین ورانوي. دو له دا مشوره ورکړه چې زما دا رایه ده چې د دې سړي لاس او خپې وتړئ او په یو کور کې بند کړئ. بس دا خبره ده، دا زما مشوره ده. نو شیطان چې دی دا د شیخ نجدي په شکل کې وله راغی، ورته وایي دا صحیح رایه نه ده، دا خو صحیح طریقه نه ده. نو په یو دې دا وویله چې څه وکئ، دا رایه ستاسو دا صحیح نه ده. نو لیثبتو کې دې خبرې ته اشاره ده چې دی څه کوي، دا تړي دی په یو کور کې. دې ته اشاره ده. هشام ابن عمر چې دی هغه دا خبره وکړه چې زما دا رایه دا ده چې دا سړی د دې کلي نه وشړئ. نو دا به بیا څه نه شي کولی، ځکه کلي نه به وځي او زمونږ کلی چې دی دا به دفاع ونشي. نو مفسرین وایي لیخرجوک، دې کې اشاره ده دې ته چې تا وباسي د دې کلي نه. نو دې ورته ویله د شیطان چې دا خو صحیح رایه نه ده، ځکه چې بار ووته خو نور بار خلک به د ځان سره ملګري کړي، او دا خو دومره هوښیار سړی دی او دومره خوږې خبرې کوي چې خلک متاثره کېږي د دې د دعوت نه. نو بار خلک به د ځان سره ملګري کړي او د بار نه به د پسې فوج راوستی. نو بیا خو هم دا رایه ستاسو صحیح نه شو. شیطان ورته ویل دا رایه هم ستاسو صحیح نه ده. نو ابو جهل ورته ویل چې ګوره زما یو رایه ده، هغه رایه دا ده، دغه ډېر هوښیار چې د هر یو خاندان نه به یو کس را جمع کړو، یو ځل به په دې سړي باندې حمله وکړو او دی به قتل کړو، ختم به کړو. او بیا که چېرته دا خلک زمونږ نه څه غواړي، دیت رانه غواړي، نو په شریکه به دله مونږ دیت ورکړو. نو په دې طریقه باندې به مونږ د ده نه خلاص شو. او دا خلک خو بیا خو ټولو خلکو سره خو دښمني هم نشي کولی که نه، چې هرې قبیلې سره به دښمني کوي، نو دا هم نشي کولی. نو شیطان ویلی چې تا صحیح خبره وکړه او ستا رایه صحیح ده. نو په دې باندې دی متفق شو. کله چې دی دا د حملې کوشش شروع کړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل راغی، خبرې وله ورکړه چې د خپله بستره کې نن موږ کېږه او تا ته الله د هجرت اجازت درکړه چې ته هجرت وکړه. او د هغې په ځای باندې علي رضی الله عنه په هغه بستره کې وده شو. او الله ورته دا وویله چې تا ته دی هېڅ تکلیف نشي درکولی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دغه ځای نه راوته، خاورې راواغېسته او د کافرو په سرونو باندې ور واچول. سورت یاسین چې دا به راشي انشاءالله. او د دغه ځای نه ووته، روغ جوړ وته، او د کافرو دا سازش الله ناکام کړ. دا خبر الله بیانوي. وإذ يمكر بك الذين كفروا، کله چې دی چل جوړ کړه پته د کافرانو چې دی تا قتل کی او یا تا وتړي او یا تا وباسي. دا درې کارونه، قتلول، تړل او ایستل، دا د مجرمانو کار دی چې مسلمان دی په یو حال کې نه پرېږدي. یا دی وجني، یا دی جیل ته اچي تړي دي، او یا دی وباسي دي. دا درې کارونه.
ويمكرون الله وی دی چلونه جوړول ويمكر الله او تدبیر جوړي الله والله خير الماكرين او الله غور دی د تدبیر جوړونکو نه چې الله د تدبیر جوړ کوي د لاس خلاص څه چې کولای شي غدي وکي او الله خپل پیغمبر دغه زینب ویسته وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې ولستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه قالوا قد سمعنا نو دی ویل یقینا واوریدل مونږه لو نشاء کو غواړو مونږه لقلنا مثل هذا نو مونږ به خامخا ویو بشان د دې کتاب مونږ به مراوړو دا خو مونږ هم کولای شو ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا قران مگر قصې دي د پخوانو خلقو دا خو قصې کوي مونږ دا د پخوانو خلقو واذ قالوا اللهم او کله چې دی ویلا اے الله دا اوس د قریشو بلغه غرور ذکر کوي د اسلام د دشمنی او د پیغمبر په دشمنی کې دومره مخ کې تلیو چې دی ویل یا الله کدا چرته حقي نو په مونږ باندې د اسمان نه کاڼي راوړاوه عذاب را باندې راواله کدا چرته په حقي دا خبر الله بیانوي او کله چې دی ویلا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك يا الله كذا قران حقي استاد طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء نور وقم باندې کانی د اسمان د طرفنا او ائتنا بعذاب اليم يا رول منغلا عذاب درناک وما كان الله ليعذبهم ولا الله عذاب نور کو د قریشو د دعا الله ولنه قبول ولا ځکه چې رسول بکی موجود پیغمبر بکی او کوم ځکه چې پیغمبري نو به الله التعذاب نه راولي او کله چې پیغمبر وته مدینه ته لاړې به الله څنګه کړل دی تباہ او برباد کړل کنه د عذاب دی کنه چې په جنگ بدر کې راګیر شو او د مسلمانانو په لاسونو باندې دی مردار شو دا غټ غټ مشران د مسلمانانو په لاسونو باندې قتل شو دا عذاب شو کنه کافر له الله عذاب د مسلمان په لاس ور کوي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الله وإذا مړکې دا کافر دا مشرکان او الله ستاسو په لاسونو باندې دی عذاب ورکوي الله خپل عذاب ورکولی شي په یو چغې سره دا مخکني قومونه هلاک تباہ او برباد نه کړه په یو سیلۍ سره تباہ او برباد نشو نو دا هلاکولی شي خو دا یو امتحان دی په دې امت باندې دا یو امتحان دی نو کافرو ته عذاب ملاویږي د مسلمان په لاس باندې نو الله وی وما كان الله ندی الله ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی لرا وانت فيهم او ته پدې کې حال دا چې ته پدې کې الله عذاب نه ورکړي وما كان الله معذبهم او ندی نو الله چې عذاب ورکړي دوی لرا وهم يستغفرون او حال دا چې دوی بخنه غواړي چې دوی بخنه غواړي به مول الله عذاب نه ورکړي وما لهم او سو زرد دوی لرا الله يعذبهم الله چې عذاب نور کوي الله دوی ته وهم يصدون عن المسجد الحرام او حال دا دی چې دوی منع کوي خلق د مسجد حرام نه خلق منع کوي یعنی دې قریشو او دې کافرانو دومره جرمونه کړیو چې الله په دې باندې عذاب راوستي وي او د پیغمبر د وجه نسو په دې عذاب نه راته وما كانوا اولیاء او ندی دوستان د الله اولیاءه ضمیر دی الله تراجی دی یا دوستان د کور د الله کور تراجی دی ندی دوستان د الله یا د کور د الله الا المتقون مگر هغه کسان چې هغه تقوا والا کسانی اختیارمن د الله د کور به د تقوا والا خلقی متقیان خلق بی ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر په خلقو کې نه پويږي وما كان صلاتهم دا اوس بل خبره چې دی چې وکړه د مشرکان د بیت الله په خوا کې راجمع شو نو شپېلې به والے لاسونه به پړقول دی بدا کارونه کول دلته د لپاره چې مسلمانان خشوع کې په منځ کې الله تعجزونه کې نو دی په ټوکی مسخري جوړ کړي وي د غزې کې وما كان صلاتهم او نو مزددوی عند البيت خواد بیت الله کې الا مكاء وتصديا مگر شپېلې والدي لاسونه پړقول دي فذوقوا العذاب نوسك عذاب لرا بما كنتم تكفرون بسبب د اغه چې تاسو کوم کفر کوو د بعض خلکو عبادت دسی عبادت
نه کوي خلک د الله د بندګۍ نه اړی مکاءن و تصدیه. ما پرون یو کس وکته چې کوم ملک به وخو داسې ترکي راته ښکارېدو، هلته یو بابا غونده کې سړی او زړه شانه چمبه ورسره وه، زړه غټه، او بس دې شپېلې هم ورسره وه، هغې هم واده او دا چمبېله به هم دغه ورکو او خلک به راتله پیسې به یې ورته ورچلي او څه شعر یې ویله په خپله ژبه کې، خو محمد صلی الله علیه وسلم وصلوا علی حبیب او دا قصې شروع کړې وې. نو مال دا اوس دې خلکو ته دا څه ښکاري، دا ډېر د الله بزرګ او ولیو ته ښکاري چې صرف دا چمبه ووه او شپېلۍ ووه او دا ستا ته د الله ډېر غټ ولی شوې. نو د بعضې خلکو عبادت بې دسي الله یې ګډ وډ کړي، هغه اصل دین چې د خلکو نه هیر شي که نه بیا په ګډو وډو باندې سري، په ګډو وډو یې سري. نو د دې دا عبادت هم داسې و، دی خو د دې لپاره کول چې مسلمانان خپل دین نه واړوي. اصل دین څه دی؟ هغه الله ته عاجزي کول دي او الله ته فریاد کول دي، دې ته عبادت وایي. عبادت معنی هم دا ده چې ځان ذلیله کول الله ته. طریق معبد ای مذلل، کومه لاره باندې چې خلک تېرېږي را تېرېږي دې ته عربان طریق معبد وایي، یعنې خلک هغه لاره پیمال شوي د خلکو د خپو سره. عبادت به ډېر په عاجزۍ باندې کې. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کافران دي، ينفقون اموالهم، دی خرج کوي مالونه خپل، لیصدوا عن سبیل الله، د دې لپاره چې خلک منع کړي د لارې د الله نه. فسينفقونها، زر دی چې خرج وکړي دوی، نو زر دی چې خرج وکړي دوی هغې لره. ثم تكون، بیا بشي علیهم حسرة، په دوی باندې افسوسونه. ثم یغلبون، او بیا به دی کمزوري کولی شي، دی به کمزوري شي. یعنی کافران چې کله د مکې د مشرکان قریش چې کله دی د بدر نه وتښتېدل، مکې ته ورسېدل او د ابو سفیان قافله هم ورسېده، نو د چا خپلوان وجل شوي و، د چا مشران وجل شوي و، او ویې کته چې مشران خو دا خو ټول زموږ وجل شوي دي. نو د ابو سفیان په دې قافله کې چې کوم مالونه راغلي وو که نه د کوم تجارانو د شام نه، نو دوی وویله چې دا ټول مال چې دی دا به اوس موږ په دې خلکو باندې لګوو، دا سړی به ختموو او دا خلک به موږ ختموو، موږ به د دې خپلو کسانو بدل اخلو، انتقام به اخلو، د خپلو مشرانو او د خپلو خپلوانو بدل به موږ اخلو. الله وایي دا مالونه دا به واپس په دې باندې ولګولی شي او بیا به دی پښیمانه او هغسې وشوې. ثم یغلبون، الله به دی کمزوري شي. والذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي، الی جهنم یحشرون، دی به جهنم ته ور جمع کړی شي. لیمیز الله الخبیث من الطیب، د دې لپاره چې جدا کړي الله پلیت د پاک نه، ویجعل الخبیث، او وګرځوي پلیت بعضه علی بعض، بعضې په بعضو باندې، فیرکمه جمیعا، نو یو بل د پاسه به کې الله را جمع به کې جمیعا ټول په یو ځای، فیجعله فی جهنم، نو وابه چې دې لره په جهنم کې به یو ځای کې. اولئک هم الخاسرون، الله وایي دغه کسان دی تاوانیان دي. قل للذین کفروا، وی واغه کسانو ته چې کافران دي، دی الله اوس وایي چې دی کافران دي، دعوت ولا ورکه چې دی الله ته راوګرځي، او که دی چېرته د الله دین ته راوګرځي او معافي وغواړي، بخښنه وغواړي د الله نه، الله به ورته معاف کړي. او که چېرته نه راګرځي، نو ګوره د پخوانو خلکو چې الله ورسره څه کړي دي هغه واقعیات دې به ځان ته رایاد کړي، الله به دې تباه و برباد کړي. او یو هغه کسانو ته چې کافران دي، ای ینتهو، که چېرته دی منع شو د څه نه، د کفر او د شرک نه، یغفر لهم ما قد سلف، نو به بخلی شي دوی ته هغه ګناهونه چې تېر شوي دي. و ای یعودو، او که دی واپس شي جنگ ته، فقد مضت سنت الاولین، نو یقینا تیره شوې ده طریقه د اولنو خلکو. وقاتلوهم، او جنگ کوئ د دوی سره، حتی لا تکون فتنه، تر دې پورې چې پاتې نشي هیڅ فتنه، شرک پاتې نشي په دنیا کې. الله مسلمانانو ته خطاب کوي چې د کافرونو مشرکانو سره جنگ کوئ، تر هغې پورې جنگ ورسره کوئ چې شرک پاتې نشي، د مسلمانانو د دین نه اړول پاتې نشي، امتحانونه پاتې نشي،
او د الله عبادت په دې ځمکه باندې عام شي، د دې لپاره جنګ کوئ. ویکون الدین او شي دین كله لله، خاص د الله دپاره، ټول دین خاص د الله دپاره شي او ټول خلق د الله په ځمکه د الله بندګي شروع کی د دې دپاره. فإن انتهوا، نو پس که منع شو دوی د دې شرک نه، د کفر نه، د مسلمانانو سره د جنگ نه، د دې نه منع شو. فإن الله بما يعملون بصير، نو یقینا الله پاغه عملونو چې دی کوي لیدونکی دی. وإن تولوا، او که چرته دی وګرځېدل، نو مسلمانانو ته تسلی ده، مؤمنانو ته که چرته دی څه کوي، دا کافران ستاسو د قتال نه منع کېږي او بیا هم تاسو سره قتال کوي، نو تاسو یې ورسره وکئ، ځکه الله به ستاسو مدد کوي، ضرور به ستاسو مدد کوي، نو به مه یېرېږئ، یو تسلي ده پکې مسلمانانو ته. وإن تولوا، او که چرته دی واوړېدل، فاعلموا، نو پوه شئ تاسو، ان الله مولاکم، یقینا الله دوست دی ستاسو، نعم المولا، ډېر ښه دوست دی، و نعم النصیر، او ډېر ښه مدد کوونکی دی، مددګار دی، الله به ستاسو مدد کوي. مولا متولی، یعنی ښه کار سنبالونکی دی او ساتونکی دی ستاسو. و نعم النصیر، او ښه مدد کوونکی دی، مدد به د الله د طرف نه دی. چې کله در سره الله مدد وکړ، ټول دنیا دی تا سره نه، او کله چې در سره ټول دنیا یي، خو چې د الله مدد در سره نه، هیڅ شی هم تا سره نشته دی. مدد هغه دی چې الله تا سره مدد وکړي، نو الله مدد کې حاصلوي، د کافرو مقابله وکړي. الله وایي الله به ستاسو مدد کوي، تاسو مسلمانانو مؤمنانو ته د آیات کې تسلی ده. د دې سره زموږ درس اختتام ته ورسید. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.